پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو د جمعې لمانځه ته راځئ مسواک لازمي وهئ. د بخاري حدیث دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو د جمعې په ورځ لازمي مسواک چې دی هغه وهئ. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د اسلام پر مومن حق دا دی چې د جمعې په ورځ به خاص کرته مسواک چې دی هغه وهي. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا مسواک د خولې د پاره صفایي ده او د الله پاک رضا د الله پاک په دې راضي کیږي. اوس په دې کې عجبه خبره دا د عزیزانو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوازې د خپل ذات لپاره خبره نه کوله یا زما د ذات لپاره خبره نه کوله، خدا مکه کزما د کپړو بیکاره بوی ځي یا ستا د کپړو بیکاره بوی ځي. د دې معنا دا نه ده چې زه اختیارمن یم، زه پوهېږم زما جامې او زما کپړې پوهېږي، یا زما له جامو ته زیریږي او ستا له جامو زه زیریږم. موږ ته الله د الله راښولې ده، ته به یو مسلمان زیریې نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چا یو مسلمان ورور زیر کوي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زه دې زیر کړلم، او چا چې زه زیر کړلم هغه الله پاک زیر کوي، او څوک چې نعوذ بالله الله زیر کوي نو د هغه دپاره بیا د جهنم فیصله او خبره ده. او بیا روایت کې راځي عزیزان دا مسواک نه دی، مسواک په ظاهره خو یو کوچنی لرګی ښکاري، په اصلي حقیقت کې خبره ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي که چیرې یو سړی 80 رکعاته وکړي بغیر د مسواکه او بل سړی 2 رکعاته وکړي سره د مسواکه، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا 2 رکعاته تر هغه 80 رکعاتو هم افضل دي، هم ثواب چې دی هغه زیات دی. څونه لوی خبره ده. او بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انتهایی زیات کوشش دا و چې دومره ډېرې مسواک واهی چې حتی صحابه فرمایي موږ به ول دا وورۍ چې دی هغه به ولاړې سي، هغه به وسولیږي. بی عایشه صدیقه فرمایي اخرنی عمل د پیغمبر علیه السلام چې وفات کېدی ول ما ته مسواک راکا، هغه مسواک وچولو، بیا ما هغه مسواک په خپل خوله باندې نوند کوي نرم مې کوي، بیا مې پیغمبر علیه السلام ته ورکوي، بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مسواک وواهي. د عایشه صدیقې څخه چا پوښتنه وکړه چې پیغمبر علیه السلام مبارک په کور ته رالی، اولنی به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه کول؟ اول به پیغمبر علیه السلام چې کور ته رالی اول به سلام وای السلام علیکم ورحمت الله، او بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسواک طلب کړي، زما مسواک راواخله، بیا به مسواک واهی ولې چې د چا بیا د ډیر معاف له خولې بوی ځي نو ملائکه هغه ته نږدې ورځي نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ملائکه مه زیروئ، دا ستاسو چې کله بغیر د مسواکه ګرځئ دا ملائکو ته ضرر رسیږي، اذیت رسیږي، مسلمان ته ضرر و اذیت چې دی هغه رسیږي. تاسو مسواکونه ضروري کوئ عزیزانو. علما فرمایي د مسواک خو 80 خوبیان علماو ښوولي دي، خو لیکن کم سے کم خوبیه دا ده چې کله سړی مري الله پاک به پر ایمان او پر اسلام او پر کلمه باندې و د تمرک چې دی هغه ورکوي. تاریاک، چرس، افیوم دا علما فرمایي د دې ډېرې خرابۍ دي، کم سے کم خرابي دا ده چې مري الله پاک په کلمه جنې اخلي. او د مسواک 80 خوبیانې دي، کم سے کم خوبیه دا ده چې کله سړی مري الله پاک په خوله باندې کلمه چې د هغه ورولي. ټوټپیس هم وهي پروا نه لري، که د مسواک پر ځای سره ټوټپیس ووایي هیڅ مشکل نه دی، خو مسواک د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم سنت دی. دا ساینس کالج کې پرنسپل او پروفیسور یو شیخ به خامخا او د بش مچ زوی به و هغه ویلي ولدا د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې بل شی نه و، نو یې لرګي و خولې ته نیولې ول، اوس ټوټپیس راغلی دی، برش راغلی دی. الله اکبر، استغفر الله، انا لله و انا الیه راجعون. ته مسلمان و، ته کلمه ګوی و، ته د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم نازنین امتی و، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سپارښت ته محتاج و، نو چې دا ټول خبرې و دي بیا پر هغه خبره ولې دا خبره تعالی په یاد راغله. ولی دا اوس خبره ده
یعنی دا څومره ظلم دی عزیزانو. یو مسلمان د پیغمبر علیه السلام په شان کې داسې خبره کوي. ما ته وختي ویلو البدایه والنهایه د نن څه زر کاله مخکې ابن کثیر مولوي صاحب تېر سوی دی. هغه وایي یو سړی و هغه په مسواک پسخند وایي، مزاح مسخرې یې کولې. حتی یو ورځ راولاړ سلو دا مسواک باندې خپل اودس وچ کوي. مسواک کیسه دته یې جوړه کړې ده. وایي الله پاک بیا یو داسې حیوان جن پیدا کوي چې 3 ورځې هغه هم ژوندی و، دی هم ژوندی و، 3 ورځې بعد هغه هم مردار سو او دی هم مړ سو. دا مسواک خبره ده. یو ورځ پیغمبر علیه السلام مبارک سره یو سړی په ډوډۍ ناست دی، په چپه لاس ډوډۍ خوري. پیغمبر علیه السلام ورته وایي پرسته لاس ډوډۍ خوره. وایي زه نسم خوړلی پرسته لاس باندې. از ما یاران د قدار والا 99% هغه غوړان هغه کمرو لنګۍ والا دا په چپه لاس باندې چیش کوي، چای کوي. علیده داسې دا کوپ نیولی زما ګرد څه سر نه خلا چې دې څه معنا ده. یعنې دا پتې کې پیشن دی، دا پتې کې هغه لویه ورځ ده، دا پتې کې یو ډېر انتیکه کار دی، دا یو ډېر لویه کامیابي ته یې بولئ. یا د الله رسول فرمایي شیطان په چپه لاس پرا کوي، تاسو پرسته لاس پرا کوئ. پرسته باندې زموږ د شیطان په مابینځ کې فرق راځي. د ولې زه پرسته لاس باندې خوراک نسم کولی، دا یې له تکبره وویل. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل وبې هم نه کې، وبې هم نه کې. وایي پر د هغه ځای الله د ده رسته لاس ورشل کوي، بیا په ټول ژوند خولې له نه دی وړی. مولانا روم فرمایي یو سړی به رالی پیغمبر علیه السلام سره چې په کښې رسېد دا مځغی به یې کوږ نیولی و، نه یې د چا چې پر چا باز نه کښېني. یو سړی چې یو غریب سړی دی سم ورته ګوري لا نه ګوره دته هم الله څه ورکړې وه دنیا. وایي پیغمبر علیه السلام ته بیا سم نه کتل، الله پاک یې مځغی کوږ کوي، په ټول عمر یې بیا برابر کړی نه دی. ولې د پیغمبر علیه السلام ډېر عظیم شان دی د الله په دربار کې. نو ته چې دا خبره کوې چې په هغه وخت کې دغه ټوټپیس وغیره شی نه و، نو ځکه دی پیغمبر علیه السلام مسواک واغی. الله اکبر. نو په دې کې ته د چا توهین کوې؟ دا د چا توهین کوې؟ د پیغمبر صلی الله زمانې آیا که د محمد رسول الله العیاذ بالله مسواک ضروري دی دا به کوو، لازمي به کوو. بیا ټوټپیس هم وهه پروا نه لري. که پیغمبر صلی فرمایي که د چا سره مسواک نه و بیا په ګوته باندې دا خپل غاښونه چې دی هغه صفا کړي هم پروا نه لري، د مسواک پر ځای باندې درېږي. خو موږ د پیغمبر علیه السلام طریقه خپلوو، په هغه کې نجات هم دی، په هغه کې بقا هم ده. دا یو تور هم درته ووایي.